د هغې نه بعد دا یو خور سوال کړی دی چې زه یو هلک غوښتلی ومه او بیا ما سره نکاح م وکړه خو دخول لا نه و شوی یعنې زما او د هغه ملاقات او په منځ کې کوروالی څه نه دي شوي بیا په منځ کې څه خبرې راغلي او هغه ماله طلاق راکړي یعنې د میلاوېدو نه مخکې خاوند ښځې له طلاق ورکړو اوس زما سوال وی دا دی که دی ما واپس کوي نو آیا دا کافي دی چې دی ووایي چې ته ما واپس کړي که نه نوی مهر به وي او نوی عقد به وي او نوی نکاح به تړلی کېږي او زه دوه میاشتې مخکې طلاقه کړې وم او نیم مهر چې زما کوم رسېدو هغه یې هم را کړی دی الجواب دا مسله واضحه ده او معلومه ده چې یو زنانه ته طلاق ورکړی شي د دخول نه مخکې د کوروالي د خاوند د ملاقات نه مخکې نو په دې زنانه باندې عدت نشتی دا مسله معلومه ده که نه څه ووایم په دې زنانه باندې عدت نشتی او دا قرآن کې الله دا خبره کړې ده اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها عدت بنشتي نو چې عدت بنشتي نو بیا څنګه د ښځه راواپس کوي بغیر د نکاح نه چې عدت بنشتي خو ښځه د ده نه بلکل څه شوه جدا شوه اوس ده سره دا اختیار نشتی چې دی دې راواپس کي او عدت کې دننه او بغیر د مهر او د عقد نه اخو هغه خاوند کولی شي چې هغه د ښځې سره ملاقات کړی دخول شوی کوروالی شوی چې ښځې له طلاق ورکړي اولنی او دویم نو بیا د هغې نه بعد عدت دی درې حیضه عدت دی یا درې میاشتې په هغې کې راواپس کولی شي بغیر د مهر او بغیر د نوي نکاح نه خو دلته خو دې زنانه باندې عدت نشتی خیال هم دی دې مسلې ته نو چې عدت پې نشتی نو بیا یې څنګه راواپس کوي بغیر د مهر او بغیر د نوي نکاح نه نو جواب د دې مسلې دا دی که چېرته د خاوند واپس کېده غواړي دې ښځې ته نو د هغه سره صرف یو اختیار دی څه نوي نکاح به کوي نوي نکاح په هغې کې به مهر ایښودی کېږي او هر څه داسې به وي لکه اول پیر چې نکاح تړي والله اعلم